راوتی سکول له طرفه یو ایونټ دی بټرفلای ډے 11 سپتمبر 2023 مونږ دلته راوتي مونږ ډېر څه زده کړو بټرفلایز په باره کې ټیچر مونږ ته دلته بټرفلایز د اهمیت په باره کې ډېر خبرې وکړې او مونږ دلته ډېر معلومات انډین کیبج وایټ ولو او کامن ګراس یلو بلو فینسی کامن لیپرډ پیکوک بټرفلای لایم بټرفلای. زما نوم عبدالرحمن دی او زه 2022 کې د ډپارټمنټ اف زوالجي ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ جانزیب کالج نه ګریجویټ شوم او نن د ایونټ چې کوم روان دی د دې نوم دی بیگ بټرفلای منث ستمبر 2023. مطلب دا په دې کې موږ داسې کار کوو چې بټرفلای چې کوم دی د دې موږ ډایورسټي ګورو د یو خاص ایریا او په دې کې موږ هغه کاونټ کوو مطلب څونه ډایورسټي په یو علاقه کې موجود دي او دا کوم ایونټ چې نن روان دی نو دا تقریبا په پاکستان کې دا اولنې ځل دی. دې نه مخکې داسې ایونټ چونکې پاکستان کې نه دي شوي بدقسمتۍ د لاسه او چونکې دا په کار دي په دې ایریا کې ځکه دا کوم سټوډنټان چې نن موږ دلته راوستي دي نو داسې دا زموږ روټ لیول دی ځکه د دې ځای نه موږ اوارنس او اګاهي مهم شروع کړو د دې وړو کې به د نیچر سره مینه راشي مطلب دا به یو فینټیک نیچرلیست د دونه جوړ شي لکه په انوایرمنټ کې به دوی یو انتها پسندي شروع کړي د هر سپیشي د کم ماحول دوس انسانان به دونه جوړ شي او دوی به دې باره کې د هر د دوی چاپیرچل کې چې کم سپیشیز د دوی به هغې سره مینه پیدا شي. نو داسې ایونټس چونکې موږ ته انتهایی ضرورت دی ځکه زمونږ که ګاونډي ملکونه موږ وینو داسې انډیا شو داسې نور ملکونه شو نو په هغې کې روزمره کال په کال دا کېږي او سټوډنټان او یونیورسټۍ نه داسې دا سټوډنټ ځي او دوی باقاعده فیلډ کې داسې سروې کوي او مختلف سپیشیز ګوري په خپله وګوري او نن موږ دلته دا واړه راوستي دي دا سیدو اغبا روډ دی بره نو دلته موږ وایو چې دا واړه په خپله ابزرو کړي او دا سپیشیز ویني د دوی ته پته ولګي ماحول کې د دې سپیشیز موږ ته څه فایدې دي لکه د بټرفلای ته موږ وایو دا زموږ سره انوایرمنټ انډیکیټر دی. انوایرمنټ انډیکیټر مطلب دا دی چې د موږ له د انوایرمنټ کې یوه اشاره راکوي لکه که بټرفلای زموږ سره کمېده د دې به ډایرکټ مطلب دی چې زموږ سره خامخا په دې انوایرمنټ کې څه بګاړ راغلی دی د هغې د لاسه د دې چې کوم هغه ډایورسټي چې ده هغه کمه شوې ده مطلب دی موږ له یوه اشاره راکوي خامخا چې په دې انوایرمنټ کې یا ګلوبل وارمنګ شوی دی یا داسې که موږ پیسټیسایډ یوز کړي دي مطلب موږ په دې پټو مټو کې اکثر دا سرې مرې سپرې ډېر استعمالو نو دوی چې په یو خاص ګل باندې کښېني نو دوی خو ته رس وڅکي خو رس سره کوم چې هغه پیسټ چې دي هغه دوی وخوري نو هغې نه پس د دوی هغه کوم ایبنډنس چې دی هغه ډایورسټي په یوه خاص علاقه باندې هغه خپراده پورې کمه شي. نن چونکې بټرفلای ډے د 11 سپټمبر نو په دې ورځ باندې دوی ایونټ ارینج کړی دی او دا ایونټ چې دی دا په اول ځل باندې په سوات کې ترسره کېږي او داسې ایونټ زم په کار دي او څنګه چې په بټرفلای نن کار وشو داسې کار چې دی دا په انسیکټس باندې یا نور داسې سپیشیز دي چې په هغې دا کار په کار دی ځکه د دې په انوایرمنټ کې ډېر اهم کردار دی په ایکوسیسټم کې خپل ډېر اهم کردار ادا کوي او بل دا موږ ته د انوایرمنټل چینج یا د کلایمیټ چینج په حوالې سره ډېر غټ انډیکیشن راکوي که چېرته یو سپیشي د دې ځای نه ختمیږي نو د دې مطلب به دا چې په کلایمیټ کې ډېر غټ ډسټربنس روان دی.